نعره تکبیر! الله اکبر! مرگ به امریکا! مرگ به یهود! مرگ به دشمن اسلام! زنده باد فلسطین! الله اکبر! مانند روم فارس نیستیم. ما مانند لشکر روم نیستیم که در اون ملت دیگر زد شویم. ما مانند البرکیدی بدانه کبیر نیستیم که خورشید حکمرانیش تاریک شود. اللهم اهلك اليهود والنصارى. آمین. اللهم اهلك اليهود والنصارى. آمین. اللهم اهلك اليهود والنصارى. فلسطین د اسرائیل لخوا په سخت بمبار کې ده او د فلسطین مسلمانان ښځې په اسلامي امت باندې دا غږ کوي چې د موږ نصرت ته او د موږ کومک ته راودانګئ. سلامونه ستړي مشه ګرانو دوستانو، خدای وکړي هر هیواد کې روغ او جوړ اوسئ. سیلاب راتوال یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د افغانستان کابل ښار وزیر اکبر خان تپې څخه. ګران لیدونکو، څنګه چې تصویر کې وینئ خلک راټول شوي دي او نن باله جمعې مانځه د کابل ښار اوسېدونکي هر مسجد نه خلک راټول شوي دي او نن غواړي دې تپه کې د فلسطین په حق یو مظاهره وکړي. نو ګران لیدونکو، موږ سره اوسئ، مظاهره به هم تاسو ته وښیو، بل هغه به لاړ شو، بعض د هېوادوالو سره به خبرې وکړو او یو هغه پیغامونه به واورو. نو ګران لیدونکو، موږ سره اوسئ تر آخر د شیبو، راځئ موږ سره. ما مردم مسلمان و مظاهر کابل حملات و جنایات اخیر اسرائیل را بالای مسلمانان فلسطین با شدیدترین الفاظ ممکن تکفیر می‌کنیم. تکفیر و دفاع از مسجد الاقصی و مسلمانان فلسطین را از مکلفیت‌های شرعی خود می‌دانیم. تکبیر! چون مسجد الاقصی قبله اول مسلمین و جایگاه اسرا و معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم است. تکبیر! و ایشان تاریخ ما دارد و ما آماده هر نوع قربانی در راه دفاع از مسجد الاقصی و مسلمانان فلسطین هستیم. تکبیر! مسلمانان فلسطین و کمک‌های مالی و اعلامیه‌های سیاسی ضرورت ندارند. آنها منتظر طیارات، تانک‌ها، جنرال‌ها و اردوی امت اسلامی هستند تا به نجاتشان برند. سبیلنا 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 خیبر یا یهود خیبر یا یهود جیش محمد سوف یعود جيش محمد سوف يعود. دقیق باشید قدرمنان، موږ له نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونه د اسلامي هېوادونو له کنفرانس، د عربو له اتحادیې، نړیوال او سیمه ییز بنسټونه او سازمانونو څخه هېڅ نه غواړو. موږ له نړیوال ټولنې ملګرو ملتونه د اسلامي هېوادونو له کنفرانس، د عربو له اتحادیې، نړیوالو او سیمه ییزو بنسټونو او سازمانونو څخه هېڅ نه غواړو. تکبیر!
او هغوی د امت د ستونزې او اوسنۍ وضعیت اساس ګڼو. موږ هڅه کوو چې د اسلامي امت له قضیو څخه د دغه بنسټونو لاس ورلاندې کړو. موږ له نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، د اسلامي هېوادونو له کنفرانس، د عربو له اتحادیې، نړیوالو او سیمه ییزو بنسټونو او سازمانونو څخه هېڅ نه غواړو او هغوی د امت د ستونزې او اوسنۍ وضعیت اساس ګڼو. موږ هڅه کوو چې د اسلامي امت له قضیو څخه د دغو بنسټونو لاس ورلاندې کړو. تکبیر! په پای کې د افغانستان د اسلامي امارت له رهبرانو او مبلغینو څخه د دې ناستې جوړولو له امله مننه کوو او غږ ورباندې کوو چې د فلسطین د مسلمانانو مرستې ته ودانګي، ځکه د اسلامي امت د امید سترګې د اسلامي امارت د مخلصو مجاهدینو په لور کږېږي. تکبیر! قوم یهود است مردار ابتر، الله اکبر! قوم یهود است مردار ابتر، الله اکبر! قوم یهود است، قوم یهود است مردار ابتر، الله اکبر! قوم یهود است مردار ابتر، شکر از تمام برادرایی که اشتراک کرده بودند، خصوصا از مسئولین امنیتی امارت اسلامی که این مجلس برگزار کردند، مردم شریف کابل و از تمام کسایی که در اینجا اشتراک کردند، هم از علما، دانشمندان و مجاهدین و تعداد دوستان زیاد بود که میخواستند سخنرانی کنند و صحبت کنند. یکی از برادرها از ولایت بادغیس نام خود ثبت کرده بود، دیگر آقای پلیس واسه، دیگر مولوی صاحب محمد عامر ساجد، استاد دارالعلوم علمی الحاج مولوی صاحب شیخ القرآن و الحدیث سمیع الله سابق الحاج مولوی صاحب و زیاد علما و دانشمندان. از حضور تک تکشان معذرت میخواهیم چون وقت ما کم بود. بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. مسلمان أي محترم أي مسلمان أي بندے خدا أشهد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. سرد و بالا بگی از رحمت خدا نامید نشو. بدان حسین که می آید برای دوست نعلهی با ایده از آن امت اسلامی است و امتی نیستی که مانند ترکستان امریکایی محو و نابود شویم. ما مانند نیستیم که مانند اتحاد جماهری شوروی و تاریخ بپیوندیم. ما مانند روم و فارس
تمدن ما تمدن ما مفعال نیست. همه ملت‌ها می‌میرند و ناپدید می‌شوند، اما واقعیت در رابطه با امت اسلامی برعکس است. این امت هیچ وقت سکوت نکرده و قسم قیام نموده و برپا ایستاده است. ګرانو لیدونکو، څنګه چې وینئ دلته یو څو وروڼه مو او د پوهنتون استادان ستا دي او غواړي خپل خبرې وترې د افغانستان ولس او وطن نه بهر څوک دي هغوی واوري. نو موږ سره اوسئ، دوی خبرې واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن ورځ چې موږ ټول راټول سوي وو د قدس په اړه وو. تاسو ټول خبرې چې فلسطین د اسرائیلو لخوا په سخت بمبار کې ده او د فلسطین مسلمانان ښځې په اسلامي امت باندې دا غږ کوي چې د موږ نصرت ته او د موږ کومک ته راودانګئ. نن ورځ په انساني ټولنه کې ډېر یو جالب واقعیت واقع شوی د هغه دا ده چې له یو طرف ته چې یهود دي د هغوی له اړخه امریکا په ډېر قاطعانه ډول، په ډېر شدیدانه ډول، په ډېر ډاډه توګه د هغوی نه حمایه کوي. اما متاسفانه اسلامي امت په خوب کې ویده ده. هیڅوک نشته چې د فلسطینیانو دا غږ واوري. نو موږ په همدغه تړاو راټول سوي یو چې د فلسطین قضیه چې دا انفرادي نه حل کیږي، دا باید حکومت حل کړي، دا باید حکومتونه او دولتونه حل کړي. نو موږ په اوله برخه کې د اسلامي امارت په شجاع مجاهدینو باندې غږ وکړو، بیا هم د اتومي طاقت لرونکي هیواد پاکستان باندې دا غږ و، په ایران باندې، د ترکیې په اردو باندې چې د نړۍ 11م قدرت ده، د مصر په اردو باندې چې د نړۍ 9م قدرت ده. د اسلامي امت دغه ټول قدرتونه لري، اما یو څه چې متاسفانه اسلامي نړۍ نه لري هغه وحدت نه لري. نو همدغه قضیې نه نن ورځ متاسفانه غربیانو استفاده کړې او غربیان استفاده کوي او غربیان او په ډېر جرأتانه ډول راځي د یو بل حمایه کوي. حتی هندوستان له شرق نه راځي د بنیامین نتنیاهو دغه لاس جګوي او د هغوی ملاتړ کوي. اما مسلمانان متاسفانه ټول ویده دي. نو د فلسطین قضیه د ټول امت قضیه ده او ټول امت نن ورځ په امتحان کې ده او دا قضیه په انفرادي توګه حلېدلی نه سي. دا حلېدلی سي چې اسلامي اردو متحده سي، مسلمان متحد سي، لکه پخوا په شان چې موږ واحد نظام درلود، واحد امت او د واحد نظام لخوا د فلسطین کې جهاد کېده، لکه حضرت عمر رضی الله عنه چې وکړه، حضرت صلاح الدین ایوبي چې وکړه. دا د حل لاره ده، بل هېڅ د حل لاره نه لري. نو موږ په همدغه خاطر دغه ټول د کابل خلک، دا مجاهدین دا ټول په همدې خاطر راټول سوي وو چې په ټول امت باندې غږ وکړو او دا غږ څو دفعې تکرار کړ چې د فلسطین قضیه د ژوند او د مرګ قضیه ده، د فلسطین قضیه د کفر او د اسلام قضیه ده، د فلسطین قضیه په اعلامیو نه حلیږي، د فلسطین قضیه په مظاهرو نه حلیږي، د فلسطین قضیه په سیاسي ډول نه حلیږي. د دې حل نظام لکه څرنګه چې مقابل اړخ نظامی ده، لکه څرنګه چې مقابل اړخ د زور نه کار اخلي، د مسلمان امت هم باید له زور نه کار واخلي او هغه زور چې دوی لري نو د دوی په مقابل کې استعمال کړي او فلسطین آزاد کړي. او متاسفانه هغه غږ چې هغه فلسطیني خور
چې هغه په اسلامي امت باندې کړی ده، یعنی هغه غږ مونږ ټول په اخروي لحاظ باندې الله تعالی په مقابل کې په امتحان کې په سخت ډول مونږ به ولاړ یو او د الله تعالی ته به بیا مونږ په آخرت کې جواب نه ورکوونکي یو. نو نن ورځ د اسلامي امت لپاره د یو وحدت لپاره ډېر ښه چانس راغلی ده چې هغه کېدلی سي چې اسلامي امت د پخوا په شان یو واحد جسم سي او د فلسطین په مقابل کې د یهودانو په مقابل کې خپل انرژي مصرف کړي او فلسطین او غزه او د فلسطین مسلمانان د دغه حالت څخه خلاص کړي. نوم هم چې و؟ مبارک شاه همت. مبارک صاحب، مننه. نو ګرانو لیدونکو، دلته نور ورونه دي، تاسو هم که څه وینا لرئ دا ورور هم خبرې کوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله والفتح قریب وبشر المؤمنین. په لومړي سر کې خپل سلامونه او نیکې هیلې ټولو دوستانو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو خبر یاستئ په فلسطین باندې د یهودانو لخوا نه ډېر ظلم روان ده، ډېر په بمبارۍ د تیارې راځي او په هغوی باندې بمبار کوي. ټول کفر صف سره واحد سوی ده او مسلمانان په تیت فرق په ملي مرزونو کې محدود سوي دي. نو له مسلمانانو نه دا هیله کېږي چې نور سره متحد شي، دغه ملي پولې چې د انګلیس لخوا نه موږ ته جوړې سوي دي دغه ونړوي، له منځه یوسي، تر څو مسلمانان متفق او متحد شي. نو د مسلمانانو لپاره یوازینۍ حل لاره اوس پاتې ده چې مشترک پوځ باید ولري، مشترک دولت باید ولري، مشترک رعایت باید ولري، نور باید موږ ملي پولې له منځه یوسو. نوم منیر. بیا لالا بیا پیش بیا. او بل ورور هم د دوی خبرې کوي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیام ما با بزرگای امارتی است که چه قسمی که در پیش هم ذکر کرده بودند، مرزهایی که به فلسطین وصل است از کشور عربستان یا دیگر کشورهایی که مثلا مرزشان وصل است به فلسطین هیچ حاجت بر از اونها نیست. تنها بگذارن که مردم مجاهد افغانستان ببانند که برون، دیگه تمامشون بگذارن مردم مجاهد افغانستان بس است براشون. الحمدلله من خودم هستم که خدا فدای اسلام میسازم، از حمایت فلسطین، از حمایت مردم فلسطین و از حمایت مسلمان ها. دیگر کلامگاه پی ندارم، پرگویی نمیکنم، فقط همین قدر خلاص برای کشورهایی که هم مرز فلسطین هستند اجازه بدن که مردم مجاهد افغانستان در کمک فلسطین و در کمک مردم فلسطین بروند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر برادر. د نن څه تقریبا 40 کاله 25 کاله مخکې د یو خور پیغام چې عراقی ول حافظ فاطمه نومېده، هغې پیغام راستولی و اولا ټولې نړۍ ته مسلمانانو ته و، بیا افغانستان ته و. دا ویلي وه چې زما سره د ورځې 15 شپږ واره زما سره لواطت کېږي، زما سره زنا کېږي. صلیبیان ما ته دا وایي، اسلامي موږ ته دا وایي چې ای مسلمانانو ستاسې غیرت زما په لاس کې دی، زموږ په لاس کې راسئ خپل غیرت موجود. موږ ته د دې خور جواب لرو. د قیامت په ورځ به رسول الله مبارک ته موږ ته جواب ورکوو، صلاح الدین ایوبي ته موږ ته جواب ورکوو چې هغه 40 کاله وجنګېد د بیت المقدس آزاد کړي، پس په زرو شهیدان یې ورکړل. هغه خویندې چې موږ ته د کفارو په زندانو کې ناستې هغه ته موږ ته جواب ورکوو. ته خپله دغه فکر وکړې زما او ستا خور چې په جیل کې ناست یو څوک دا رقم بد کار ورسره کوي. هغه خور وایي د قیامت په ورځ مسلمانانو زه ټوله در غاړه رانیسم. موږ ته دغه جواب ورکولی سو. دا ژوند دا ځواني موږ ته څه کوو، په څه زموږ په شا ده. د دې پر ځای خو باید موږ ته لاسو ته بنګړي ور واچو، پړینان پر سر کړو، که نور نه یې کم از کم هغه چې لاره نشته اوس کلای نوسو، هغه خپلې خوشحالۍ خو باید ټولې ختمې کړو. هره خوښي خو باید زموږ ته ختم شي، خوراک خو باید کم شي، په خواشیني خو باید سو. نن زموږ ته مسلمانان د کرکټ مبارکۍ سره اخلي. ولې دومره د غرب په دغه باندې اخته سوي یاست؟ دا هم غربي مفکوره ده، دا کرکټ او فوټبال چې زموږ ته اصلي مقصد جهاد دی، جهاد بل شی نه دی. زموږ ته اصلي مقصد دا اسلام چې راغلی دی، دا چې دومره برسرفکار روان دي په دنیا کې، دا سپین بیرغ چې رپېدلی دا د جهاد باندې رپېدلی، پر ځوانۍ ورکول شوي دي، شهیدان ورکول شوي دي. شهیدان ته اوس هم ضرورت شته. دا زموږ ته هر قدم د شهیدانو پر وینو باندې موږ ته دغه ته رسوي بیت المقدس ته انشاءالله. نور خپلې خبرې ختموم، خو دغه مهم پیغام دی چې خپل نوی نسل وروزئ. زموږ ته وخت یا تېر دی یا به خدای پاک موږ ته هم انشاءالله توفیق راکړي چې ولاړ سو. زه په خپلو سترګو وینم چې موږ د هغه افغانان به چې د بیت المقدس پر ځګره به دغه سپین بیرغ وردروي انشاءالله.
بل څوک یې نشي کولی. یوازې زموږ د افغانان چې انشاءالله په فاتحانه ډول به د بیت المقدس فتح کوي او زموږ په افغانانو کې به انشاءالله صلاح الدین ایوبي دوم راپورته کېږي. په عربو کې دومره غیرت نشته د خدای دپاره. که څه نسو کولی کلی نسو د امیر حکم نشته باید د خپلې خوښۍ ټولې ختمې کړو. دا خندا او دا خو باید د خولې څخه وباسو. دا شخصا زما خو خپله ضمیر نه دا نه برداشت دی چې یو مسلمان دې په تکلیف کې او ما ته یې دلته خاندو خوراک ډوډۍ دې پوره خورو. نور خپلې خبرې ختموم. ما علینا الا البلاغ المبین. درنو لیدونکو څنګه چې وینئ مظاهره په ختمېدو ده او موږ وروره ماشاءالله ډېر ښایسته خبرې وکړې. نو تلبرې خپرونې چې زه سیلاب رضوان ستاسو په ور کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم او په مخه مخه